دا یوې زنانه تپوس کړی دی چې زما یو تره دی او هغه زه خپل زوی له غوښتلم خو زه چا ورنه کړمه او زوی له پوره و زما تره په ما باندې جادو کړی دی او هر ټیم را باندې دا جادو کوي داسې جادو چې زما نکاح ونشي چې چا سره یا په شرم باندې د کور نه وځمه چې بیمار شم روغېږم هم نه او دې لپاره سبا بېګا سکار هم کومه خو د هغې باوجود په ما باندې دا اثر کېږي دې لپاره څه اسباب راته وښیوئ. جواب دا دی چې بعضې جادو داسې وي چې له هغه لږ مضبوط وي که نه لکه څرنګه چې بیماري سخته شي که نه د هغې لپاره خلک دوایانې هم سختې استعمالوي او های انټي بایوټیک او دارنګې ډېر غټې دوایانې هغه استعمالوي. دغه رنګه چې کله جادو سخت وي او تیز وي نو د هغې لپاره دا اسکار دا هم مضبوطی ته او ډېر به کوې. نو دې لپاره اوس طریقه چې کوم دی هغه تاسو خو دغه هم کوئ چې سبا بېګا اسکار چې کوم ادارې خلک کوي او د هغې سره سره یو بهترین علاج هغه دا دی چې تاسو مسلسل دا کار وکئ. یو خو دا کوشش وکئ چې دغه جادو چېرته پیدا کړئ نو ډېر به ښه وي. ځکه چې هسې ژر ختمه شوي نه وي که نه نو د هغې علاج هغه داسې لږ مشکل شانته وي. او بل دا وکئ چې د بیرې پاڼې به پیدا کړئ او هغه به په یو بالټي اوبو کې هغه واچوئ او داسې یو موټی او سورة البقره په مکمل ووایئ سورة بقره مکمل پې ووایئ او هغې باندې به دم کوئ او په دې باندې به غسل وکئ. ان شاء الله تعالی دې جادو اثر به الله ختم کړي.